اللہ جل شانہ فرمائی ایمان والو اے مومنانو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ستاسو مالونا او ستاسو اولاد دا دی تاسو دا اللہ دا یادنا او دا اللہ دا ذکرنا غافل نکی عزت مندو دا دنیا دارالامتحان دی او دا دنیا دا زندگی دیر زیادہ مختصر زندگی دا دمر مختصر زندگی دا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چکا دا دنیا او دی سرا لس چند دنیا نورک لا طول دنیا دا دا غوخت دا دانون ڈکشی او زر کا لپس یو مرغا رازی او داغین صرف یو دانو جتی نو دا طول دنیا دا دانی با ختم شی لیکن زمایدت مندو دا آخرت زندگی نہ ختمے گی داغی پا مقابلے کی دا دنیا چکم زندگی دا دا سا جون دی دا سا زندگی دا زمایدت مندو زوانی دا مال دولت تے سبا حسم نشتا نو اللہ فرمائی ایمان والاو دا مال پا وجہ دا اولاد پا وجہ دا عہدی پا وجہ دا حکومت پا وجہ دا اللہ نا مغافل کی دا اللہ دا عبادتنا دا اللہ دا یادنا دا اللہ دا ذکرنا مغافل کی گا ہر حال کی اللہ یاد ساتا دس بکار دل بیار دس بکار دل بیار لاس بکار کے ساتا ٹک دا کارم کوا روزگارم کوا مزدوریم کوا دیاریم کوا لیکن سکوا زڑا اللہ لورکا زڑا کی اللہ لزے ورکا حدیث قدسی دے اللہ جل شانہ فرمائی وہ عزت تمام کائنات کے اندر آدم لیکن زمادہ مسلمان بندہ پا بدن کی یو حصہ دا زڑا دا کدی مال پدی کے زیرہ کی نو اللہ وہ عزت پکر آدم نن زمان عزت مندو تاسو گو رہے زمان پزل کی دا اللہ زی نشتا دا اللہ یاد نشتا اور انہی ہوزے کہ مفتی سے خبرہ کولا وہی دا انسان پا دے زڑ کی جسوی آپ پخلے باندے روزی پخلے باندے داغی ترجمانی کی گی زمان پا زڑن کسی دی دا دنیا خبریں دا دنیا محبت تی زمان پا زڑن کی دا یو بلنا نفرت تی دا یو بل سر بغض و کینہ دا یو بل توہین دا پا زلکی نو آپ پخلے باندے مروزی اللہ فرمائی ایمان والو مال دولت کل بدرکم کل بنظرکم بچی کل بدرکم کل بنظرکم ہو کہ بچی میں امدرکڑا مال دولت میں امدرکڑا ہر سم امدرکڑا دا دی باوجود بمدہ ما نپرے دی ما سر بتعلق نپرے دی زما خبر منل بن نپرے دی اور ومن یفعل ذالکا او سوک چھ دا مال پا نشکی دا اولاد پا نشکی دا حکومت او دا عہدے پا نشکی دا کارخانوں دا جیدادونو پا نشکی پا دی کی جس چا اللہ ہیر کا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ وی دا خلق تاوانیان دی دا خلق و تاوانو کو ذکر چی اللہ ہیر شو او چکل اللہ ہیر شو دا دا ٹول نلوی تاوان دی دا حدیث ماتا سو ذلویلے دی عزت مندو چو دا قیامت پا رض بانے با زموستا اعمال تللے کی گی فمن سقلت موازینو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ وی چو دا چاہ نیکی زیادہ شوا دا نیکی چابڑی درون شو اللہ وی دے کامیاب شو اللہ دے موتا سو کامیاب نما عزت مندو اصل کامیابی دانا چو دا قیامت پورز بانے انسان سشی کامیاب شی او کامیابی کی واپس بانے دل تکی دا لگا شان جون چے اللہ در کڑی دا جون اللہ لورکا تاستا ما یوزل ویلیو زمان دا شریعت و قانون دے چے انسان کلا نفل کئی گنا نفل چکل کئی نو دا نفل پا ولاڑ بانے پا دے بانے فل اجر ملاوے گی او کل جسڑے نفل پا ناستا بانے کئی نو کی جائز دی پا ناستا بانے نفل کو طول نفلو نتا پا ناستا بانے کئی نو کی خو ثوابی نم دے اجری نم دے نو زمانگا زمان بالواسطہ زمان استاد حضرت شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ داغا استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھی حلوی رحمت اللہ علیہ او داغوی استاد سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ویبا دا ماسخوتن دا وطرو او دا سنتو پا منز کی فرضو نا بس دا سنتو نا بعد دو رکعتا بے پناستا کولا نیو شاگردو دے حضرت دا شریعت خو قیدہ دانا چی دا نفل و ثواب نیم دے نو تاوسو دا نفل پناستا ولی کوئے نو اگو دیزا دمرا خود غرض خو نیما چی عرص با دا ثواب دا پارا کوما سکار با دا مینی دا پارم کے گانا سبا دا اللہ دا محبت تم کار سبا دا اتباع دا پارم کے اتباع ستا ہے دا اللہ و دا اللہ دا رسول منل دیتا اتباع ہے
دا عربي ټکی دی اتباع د الله او د الله د رسول منل دیتا اتباع وای نو زه دومره خود غرض نه ما چې زه به هر څه چې کم دی د خپل ثواب د پاره کوما نه زه د نبی له سلام په اتباع کې نو زما عزت مندو فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون الله اجازه نه کې چبړې درون شو دې کامیاب شو دې پاس شو او داسې پاس کېدل دي داسې کامیابي ده چې د هغې نه وروسته بیا د ناکامۍ تصور نشته دنیا کې یو سړی کامیاب شو څه چلو شو چیرمین صاحب شو منسٹر صاحب شو گورنر صاحب شو وزیر اعلیٰ صاحب شو وزیر اعظم پرائم منسٹر شو صدر شو د پاکستان نه د امریکیم صدر شو د برطانیم صدر شو د ټولې دنیا صدر شو د ټولې دنیا خو دا یو خلصا ده دا لاړه ایس نشتا نه صدارشتا او نه وزارشتا وی زړه مې په دې خبره ښه دی زړه مې په دې خبره ښه دی چې به امیر او غریب یو قبر لذینه یو شی دی یو سړی ملنګ دی یو سړی خان و نواب دی یو شان زیل ورسی نو الله وی بندا ما مه هېروه ما سره تعلق مه پرېږده اوی زما استاد څومره رحیم او کریم مهربانه دی دلته کې اتهشتمه سپاره کې راته وی ګورې زما بنده د مال او د دولت په وجه باندې ما هېر نه کړي ما به نه هېرې ولا تکونو کالذین نسوا الله الله وی د هغه خلکو غوندې مه کړئ چې زه هېر کړی یم او بیا حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمائی ہر اشپا دا اذانون نمخ کی دا تحجد پر ٹیم کی رب کائنات دل تک رکوزیگی دزمک اسمان تا او تا تا آوازونا کئی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تا تا آوازونا کی زما بندہ پاسا کنا مانا سو وارا چه در کما ما تا سوالو کا ما تا توبو باسا او دغه وخت ته را پاسې او ته او د سره دامو کې دوه رکعاته مونځ کې خپل ګناهونه یاد کې او ستا دا بدن اوړچېږي او ستا د سترګې نه لوږه شان اوښ راتوی شو حدیث پاک کې راځي د نبي علیه السلام ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ باندې با یو بنده چې کوم دی ټول ګناهونه یې ټولې نافرمانۍ به وي خو د په بدن کې د دې باڼه دا ویښته نه دی دا یو ویښته به د الله په دربار کې پیشي الله ته به وایي الله ستا دا بنده چې کوم دی ټیک ده چې ګناهونه خو ورسره ډېر دي خو ده یو ځل خپل ګناهونه یاد کړه او یا الله تا ته توبه یې ستا د یرې نه د ده د سترګې نه دومره اوښکه لاړه چې هغې اوښکه کې زه لون شومه دا یو باڼه وی زه پکې لون شومه حدیث پاک کې راځي الله به د یو باڼه دا شفاعت دا سفارش قبول کی او ټول ګناهونه بلما کې جنت ته ولاړ شي زما عزت مندو الله ډیر زیات رحیم او کریم او ستار ذات دی الله ډیر مهربان دی خو یاد ساتئ ګوره موت مکلف یو موتا ته الله جل شانه احکامات را کړی دي تب زما خبره منی الله فرمای چې څوک د چا د نیکه چوړې درون ش الله ودا کامیاب ومن خفت موازینه الله وی چې د چا نیکه کم شي ګناهونه زیات شو نافرمانه زیات شي فاولئک الذین خسروا انفسهم الله دې ځان ته نقصان رسول زما اسمونه کړه غره یاد ساته خدا نه خواستا په مخ د ځمکه چې څومره دي څومره انسانان دي څومره پیریان دي دا ټول په ټوله د الله نافرمانی او د الله نه بغاوت او سرکشي شروع کی زبان د خدای په ذات قسمی حدیث کې راځي د الله په خدای کې د ویښته د سر برابر کمی نه راځي او که دا ټول مخلوقات ټول زندگی په یو سجده کې الله رب العزت ته تیر کی نو دا الله په خدای کې دا الله په عظمت کې
تسبح له من فی السماوات والارض. الله وی ما د بار تسبیحات وی هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي څومره چې په ځمکه کې دي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ساسو مال ساسو اولاد تاسو د الله د ذکر نه غافل نه کی. ومن يفعل ذلك چا چې تاسو وکړه فاولئک هم الخاسرون. الله وی دا خلق تاوانیان دي. الله دې تاوان نه بچ کی. الله دې نیک اعمال توفیق راکړي.